د دولتي املاکو عمومي ریاست چې ځانګړې دنده د هیواد دننه او بهر د غیر منقولو جایدادونو ثبتول، د دولتي جایدادونو ساتنه او اجاره ورکول او د کرایې راټولول دي. د اسلامي امارت پر راتګ سره چارې په عادي ډول دوام لري او غوره لاسته راوړنې هم لري. د دولتي املاکو عمومي ریاست د خپلو دوامدارو هڅو په پایله کې په دې بریالی شوی دی چې جنجال لرونکي او غصب شوي دولتي جایدادونه په خپله ولکه کې راولي او د یادو جایدادونو په اجاره ورکول او د کرایې په ترلاسه کولو سره د خپل عوایدو کچه له ټاکل شوي هدف څخه لوړه کړي. د دولتي املاکو عمومي رئیس په دې اړه وایي: د دولتي املاکو عمومي دندې د جایدادونو ثبت، تصفیه، په کرایه او اجاره ورکول باندې تر اوسه پورې چې امارت اسلامي راغلی، الحمدلله موږ د 100 میلیون څخه زیات عواید لاسته راوړي دي. کوم چې موږ ته هغه ټارګېټ ټاکل شوی دی د عوایدو عمومي ریاست لخوا چې تر هغه 2 چنده زیات دي او 96 نوي جایدادونه په مختلفو ولایاتو او په مرکز کې موږ ثبت کړي دي. په راتلونکي کې زموږ د املاکو د ښه ساتنې لپاره د ټول دولتي املاک په جایز سیستم کې راولو، کوم چې بیا هیڅکله نه ضایع کېږي. او موږ 89 داسې بستې په مختلفو ولایاتو او په مرکز کې لرو چې پر هغه باندې په $100 میلیون سرمایه‌ګذاري کېږي چې هغه بیا په راتلونکي سرمایه‌ګذاري ته وړاندې کوو. سربیره پر دې دغه ریاست په پام کې لري چې د 93 سلنه قراردادونه چې ټاکلې موده یې تېره شوې او بیې مناسبې دي د میاشتني کرایې په زیاتولو سره یې بیا ځلې تمدید کړي او هغه قراردادونه چې بیې نامناسبې دي یو ځل بیا داوطلبۍ ته وړاندې کړي.